السلام علیکم څنګه ښه جوړ یاست سکر یاست په خیر ښه خدای جوړ یاست وخت منظم ځای کوم د دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو سبجیکټ کوم چې سره اخیستی دی هغه ته ویل کېږي اټو ایمین ډیسورډر صحیح ده باقي مو چې سره اخیستی دی انټي ټي ټي جي په نامه د دې فل فارم دی انټي ټیشو ټرانسګلوټامینیز په نامه دی او بل دی انټي ایمې په نامه مو راخیستی دی هغه ته ویل کېږي انټي انډومایوزیلز انټي باډیز صحیح ده او بل دی انټي ای جی ای په نامه کوم چې دی انټي ګلایډین انټي په نامه دی یا ګلایډین په نامه چې دی سیده ښه یو وارې د سبجیکټ د شروع کولو د مقصد په یو کوچني جمله خبر سر خلاص کړه سیده اټو ایمیون یا اټو ایمیونټي چې هر ځای رالی یا اټو انټي باډیز چې هر ځای رالی د دې مطلب دا دی چې زموږ کوم جسم کې چې کوم حکومت دی یا خو د خپله پر موږ حمله کړې ده یا خو د ده چې کوم انټي باډیز دي یا چې د کوم انټي باډیز جوړې کړي یا چې د کوم سیلز دي یا د کوم حجرې چې دي هغو پر موږ حمله کړې ده سیده بیا مختلف ځایونه دي چې پر هر ځای حمله کړې ده سیده خالي دلته په یاد وساته دا یو لفظ سیده ښه د دې ټسټو مقصد چې دی او دا قید چې دپاره دا یو خالي دا یوه جمله په یاد سره وساته بیا مخ ته میکانیزم سره د خلاصون سیده سلیکټ ډیزیز دپاره دا کیږي سیده سلیکټ ډیزیز چې ورته وایي سلیکټ ډیزیز بیا داسې یو ناجوړی ده چې کوم موږ ته د اټو ایمیون ډیسورډر دی دې ته وایي کیږي سیده چې کوم موږ ته زموږ د جسم د حکومت د حجرې سره پیښ شوي لکه څنګه اوس په ځینې غنم کې ګلوټن پروټین پراته دي کوم چې هغه چې موږ وخورو د هغه سره ښه ایمیون سیستم یا ریاکشن وکړي یا هغه خپله انفلامېشن جوړ کړي انفلامېشن څنګه جوړېږي زه دلته په میکانیزم سره د خلاصوم ښه دا کلمې شولې دا پوره لارج انټسټاین سمال انټسټاین غټ کلمې کوچنۍ کلمې ګرده په دا یوه ځای کې پراته دي سیده دلته کومې کوچنۍ کلمې چې دي سیده کوچنۍ چې کوم سمال انټسټاین ورته وایي سیده نو د دې سره بیا دلته د ده ګره پروسس و میکانیزم دلته شروع کېږي زه در ښکاره کوم سیده د دې پلان اوس ګور دغه کلمه ده دغسې د یو کوچنۍ سره واخلي لکه ډوډینیم یا جیجینیم په نامه چې دی سیده نارمل کلمې چې دی هغه دا رقم ښه نارمل کلمې چې دی هغه دا رقم دی سیده دا رقم د دې مطلب دا اوس ګور دا یو ځای دی چې داسې را زوم کړي را نږدې دي کړي چې غټه کړي داسې معلومېږي نو دا ګره نارمل دا رقم یې سیده په دې کې ویلای پراته یې سیده ویلای داسې څه سم کړي دا ویلای دا ابزورپشن کوي سیده په سلیک ډیزیز کې څه چم کېږي په سلیک ډیزیز کې چې ته کله غنم وخورې په هغې کې چې کوم ګلوټین پروټین پراته وي نو هغه ولاړ شي دلته انفلامېشن جوړ کړي دا ځایونه ګور دلته داسې تیره ولاړ دي دلته داسې شوی شي نو انفلامېشن جوړ کړي یا وپړسي یا زخم جوړ کړي یا دغه جوړ کړي نو بیا څه چم کې زموږ د جسم کوم ایمیون سیستم چې دی هغه پر دې باندې اټیک وکړي صحیح حمله پر وکړي برید پر وکړي هغه څنګه کوي اوس دلته مخکې په دې میکانیزم سره خلاصېږي نو کله چې سلیکټ ډیزیز ولګېدل نو بیا د ده څه چم کېږي د ده سره په ابډامینل کوم چې دا نس وي دا کلمې چې ما تا در وښیه په دې کې درد وي ډاریا ورسره یا بلوټینګ ورسره یا ډاریا عملو ته وایي سیده عملونه ورسره یې سستي ورسره یې وزن یې کمیږي د کوچنیانو د غټانو ده نو بیا ډاکټر وایي ته ورسره دا انټي باډیز وکړه سیده او دا ټول انټي باډیز د دې سلیکټ ډیزیز دپاره کېږي سیده اوس دلته یو باندې سر د خلاصوم چې دوی کوم میکانیزم استعمالوي یو کوچنۍ جمله سره درته وایم بیا ځو مخته سیده په هر مسلس کې یعنی په هر نساجو کې چې هر ځای وي هغه که په کلمو کې وي که په اډو سره نږدې کوم نساجونه وي که بل ځای نساجونه وي په هغه کې دا انډومیزیم په نامه چې کوم پټۍ چې دي دا په هر یوه کې شته سیده دا یو شی په یاد وساته په دا هر ځای کې چې نساجونه وي په هغه کې دا انډومیزیم چې دي دا پټۍ پکې پرتې دي سیده تا چا څنګه وایي که زما پرونانسیشن نه و سیده دلته چې دی کوم چې په دې پټو کې چې دي دا د کنیکټیو ټیشو چې دې ته وایي کېږي دا پټې دا مساجونه ده دا چې دي په دې کې دننه بیا یو انزایم پروت دی سیده هغه انزایم ته وایي کېږي ټرانسګلوټامینیز انزایم وایي کېږي سیده دا انزایم دا بیا څه چم کېږي چې کله موږ یو خوراک وخورو دلته ګوره دا ګوره دا د کلمو لیر دی سیده یو لین دی نو کله چې موږ یو غنم یو خوراک وخورو یو شی وخورو نو دغه کوم انزایم چې دی هغه اجازه ورکوي چې ته ورسل ته کوم چې ټي ټي جي په نامه یا ټرانسګلوټامینیز په نامه چې کوم انزایم دی هغه اجازه ورکوي سیده اوس دلته کوم میکانیزم استعمالیږي دلته به زه سره خلاص کوم ګوره دا یو غنم دی په دې غنم کې ګلوټین پراته دي پروټین سیده اور ګلایډین په نامه باندې کوم دی یا ګلیډین په نامه چې دی ګلایډین په نامه چې کوم پروټین دی نو دا پراته دي سیده دا یو څو دا لیک چې دی دا ګلوټین پروټین دی او دا ګلوټین پروټین چې دی دا زموږ په جسم کې چې کوم موږ نساجونه یو شی د غور ریپیول
یعنې دوه مرې سمولو کې کار کوي سیده. اوس دلته دوی څنګه میکانیزم استعمالي څنګه حساب استعمالیږي یو مې زه دا حساب درته مثال دا وګوره دا کلمو یو لین مې راخیستی دی سیده دا رقم اوس ګوره دا کلمې داسې پرتې دي دا یې رګونه سول دا خوا رګونه سوله دلته دا کلمه پرته وي سیده دلته جذبېږي دلته لاندې ځي سیده. اوس دلته سر د خلاصوم اوس د دې څخه موږ داسې یو کوچنی لین اخیستی دی ګوره دا لین اپیتیلیل سیلز باندې سیده. نو دلته څه چم کېږي نو کله چې موږ دا غنم وخورو دا ګلوټین چې دی دا بیا د چا سره سیاست لري د یو مریض باندې دا پروټین سیاست کوي یا دا پروټین څه چم وکړي هلته دننه ولاړ سي دغه ټیشو سیلز خرابوي سیده. نو بعض اوقات بیا داسې چم کېږي چې کله دی دننه کېږي دلته دننه کېږي دی چې دننه سو انفلامیشن جوړ کړي خرابي جوړه کړي بیا زموږ ایمیون سیستم راولاړ سي موږ حکومت راولاړ سي کوم چې بي سیل او ټي سیل راولاړ سي د دې خلاف انټي باډیز جوړ کړي د دې خلاف انټي باډي جوړ کړي چې دی ولاړ سي دا ګلوټین پروټین هم ختم کړي او دغه سیل چې دی دا هم ختم کړي او دغه انزایم چې دی دا کوم چې ما وختي درته ویلي ټیشو کوم چې ټرانسګلوټامینیز په نامه چې دی د دې خلاف دوی انټي باډیز جوړې کړي سیده. نو هغه انټي باډیز ته وایي کېږي یوه ته وایي کېږي ټیشو انټي ټیشو ټرانسګلوټامینیز انټي باډیز د چیش لپاره د انټي باډي دغه ګلوټامینیز لپاره بل دی څه چې مکې کم پروټین چې دی د ده سره بله کم پروټین هم ورسره وي یو خو داسې لیکه ده په دې ټیک چې کم پروټین دی دلته به بل نور پروټین پاتې هغه ته ویل کېږي ګلایډین په نامه باندې کم پروټین دی دا د دې خلاف هم انټي باډیز جوړ شي سیده. او بیا حکومت څه چم کوي کم نساجونه چې جوړي کم پټي چې دي کم ځای کې چې خرابي جوړه شوي نو دی راولاړ شي د هغه خلاف هم انټي باډیز جوړ کړي هغه ته ویل کېږي انډومیزیل په نامه باندې سیده. نو دوی چې دي دا ګرده درې سره یو ځای کې سره د دې خلاف د دې ناجوړي دپاره دوی دا انټي باډیز جوړه کړي نو چې کله دا ناجوړي راشي نو دی راولاړ شي دا درې انټي باډیز جوړ کړي ولې خو د دوی درو د وجې څخه میکانیزم خراب شوی نو دا رقم پروسس په دا رقم ترتیب باندې دی دا سیلز او دا دغه سره خرابوي دا انټي باډیز جوړوي او دا کیسه دا رقم پوره یو میکانیزم روان کړی ګوره دلته پوره دا غنم وبله د غنم څخه چې کوم پروټین اغلی دی دا دوه دا او دا سیلز دی نو سیل څه دننه ولاړه دا څوک اکسپټوي یعنې څوک یې راخلي د ځان سره هغه دا کوم چې ټیشو ټرانسګلوټامینیز ورته وایي دی د ځان سره راخلي مخکې بیا یې هغه بیا جلا کوي بل انټي باډیز راځي هغه ته ویل کېږي بل پروټین راځي هغه ته ویل کېږي ډي منایټډ ګلایډین په نامه چې کوم پروټین دی هغه یې سره جلا کوي نو دا رقم پروسس باندې روان دي د نامه نشانه او چې کله سلیکټ ډیزیز شي نو دا رقم نه ځي هغه دلته دا ټیشو خرابوي سي دا رقم حساب نو دلته بیا یو رقم جین راشي هغه ته ویل کېږي HLA ډي یو منټ DQ2 په نامه او DQ اته په نامه باندې دا انټیجن اکټیویټ کې دی بیا ټي سیلز بي سیلز دا رقم باره دوی د دې خلاف انټي باډیز جوړې کړي سیده دا پوره داسې یو میکانیزم سو سیده دا ګوره دا رقم انټي باډیز جوړېږي د خپل اقسام دی دا رقم ګوره دا غنم سو پوره حساب سو دا ګوره دلته ټیشوز هم دی دلته خراب شوي دی ګوره ټیشو د کم ځای ټیشو کم چې د کولمو ټیشو دی سیده دلته خراب شوي دا ګوره انټي باډیز جوړې شوي دي د دې خلاف چاره انټي باډیز ده یا IgA چې کوم ایمونوګلوبین ایچ ده هغه جوړه شوې دی دا اکټیویټ دا رقم پرایس باندې د دې میکانیزم روان یې دا رقم دا ټول د دې یو میکانیزم پروسس روان کیږي دا رقم دا کولمو کې د دې خلاف دا انټي باډیز په هر ځای کې خپل ځان ته جلا پروسس لري ښه د دې نارمل رینج څنګه دی د انټي ټي جي چې دا هغه د 170 یونټ پر ملي لیټر په نارمل دی بیا په ګوګل کې کتلی شئ یا چې کوم ستاسو سره کوم کیټ پروت هغه کتلی شئ یو دی انټي AGA په نامه 25 یونټ پر ملي لیټر پورې دی نارمل یو دی انټي AMA په نامه دی 0.0.1 یونټ پر نارمل دی دا رقم د نارمل رینج دی او د دې لپاره بایپسي هم کېږي
بایوپسي باندې چې ته وکړې او په الایزم کېږي. الایزا ډېره بهترین کار دی د انټي باډیز دپاره چې ده. الایزا بیا خپل پروسیجر لري، خپل طریقه لري. په دې ویډیو کې یوازې په دې نه پوره کېږي چې سړی درته ووایم چې خپله ونه کړې. او پر الایزا باندې ما ویډیو هم جوړې کړي دي چې ده. دلته یو کوچنی کلیپ ورسره در کوم، خو هلته په الایزا باندې ما ویډیو جوړ کړی ده چې ده. او د دې لپاره سیرم غواړي، ګرده سیرم په جل ټیوب کې چې دا رقم د دې ټیسټ او پروسیجر کېږي.